چراغ صاحب زه خو یم چې د دې غمونو د دنیا نه لږ واوړو او ځان په خپله لږ شانتې خوشحاله کړو. نو څه دې خیال دی؟ ټیک دی جي. دې مینه واله سره یو کلام شعر کړه. توکل په خدای. د سوات سینده زه چې کله تماشې له درځم هی تماشې له درځم درنه مې زړه بد وي چې ستا ارتې سینې له درځم او سینې له درځم. بسم الله الرحمن الرحیم. جی مینه والو، حمید الرحمن همدرد یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم. ندیم چراغ صاحب څوک چې زه به ورته وایم چې زما خپل دی. څنګه خپل دی؟ زه د سوات مټې بریدور شخیر یم. دوی د ښکته ځای دي، حالانکې استوګن دا ساعت په مینګوره کې دي، خو دویم دی زما خپل دی. د وینې خپل نه دی، د وینې رشته نه ده، دې ته ادبي رشته وایي، دې ته د پښتو رشته وایي. زه په هغې رشته باندې نن د خپل روح خوا لغلی او د دوی سره تر څنګه حاجي صاحب هم ناسته چې څوک چې د دوی ګاونډ کې پاتې کېږي. په حالیه سیلابونو کې د دوی کور هم متاثر شوی دی او د هغې اندازه تاسو د دې باډر نه کولی شئ. کم چې کور چې دی تقریبا د انسان د سر مقدار اوبه دې کور ته راغلې ده. نو زه په هغه رشته باندې نن د خپل رور څنګ ته راغلی یم، ډاډګیرنې له راغلی یم. زه به څه وکړم، انسان یم، دوی له به صرف دونه ورکړم چې ډاډ به ورکړم. نو ندیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ ښه جي، وختونه ښه تېرېږي. اوبه راغلي وه، سیلاب راغلی و، نو ستاسو څه فکر دی چې څومره تاوان به شوی ستاسو خپل ذاتي؟ یاره زما خو به ذاتي طور بیا هم د دې خلکو چې څومره تاوانونه شوي د هغې په بدل کې به د نش برابري خو به هر حال د 2 لک روپو نقصان نه مې شوي. جی جی. او کور ستاسو خپل دی که نه په کرایه دی؟ نه جي دا کرایه دی. دا کرایه ده. ښه جي، ښه ښه. او دې نه علاوه یو تپوس بل لرمه چې مرسته خلک وایي دا وشو دا وشو دا وشو دا وشو، ته مطلب سیلاب ځپلی یې، ته دغې مثال په طور متاثره یې، نو تر اوسه پورې څه مرسته څوک خواله راغلي دي، څوک ډاډګیرن له راغلي دي، حکومت له خوا یا د بل چا؟ نو د عام چې کوم زمونږ د خلکو سیول تنظیمونه دي، سیول تنظیمونه چې کمیټیانې چې دي، فاونډیشنې دي، حجازي فاونډیشن د بنیر نه هغوی رالل، زمونږ پوښتنه یې وکړه. او امید یو تنظیم دی د پېښور د رشید لالا، هغوی راله زمونږ پوښتنه یې وکړه، زمونږ سره مرسته وکړه. مننه یې کوو، موږ ټول مننه کوو د ټولو ملګرو او مننه کوو. او بیا پکې په لومبي ځل باندې د ټولو نه مخکې عدنان انیسګل صاحب راغی، د دې ریکارډینګ وکړو، هغې سره رفتابانو د هغوی ډېره مننه کوو. اوس تاسو د راتلو نه لږ مخکې میر صاحب راغلی و، هغوی را سره ناست وو. مطلب دومره شو چې تپوس پوښتنه شوې ده؟ بالکل جی بالکل. اقبال شاکر صاحب پکې کال وکړو او ډاکټر سید الله صاحب او ټولو ملګرو. نو چې کله ادبي ملګرو ټلیفونونه وکړو نو زما د ذهن نه خاکه روانه شو، ما وایي بس هېڅ هم نشته، زړه دې خسکی جوړ شو. بالکل جی بالکل. او ستاسو ډېره مننه کوو چې تاسو رالی زموږ تپوس مو وکړو. ډېره زیاته مهرباني. د دې تر څنګ حاجي صاحب هم ناست دی، نو دوی نه به هم یو تپوس کوو. حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه یې برابرې؟ سیلاب راغلی نو څه ویل غواړې، څومره تاوان شوی دی؟ یاره جیجو تاسې به په خپلو ووینئ دومره تاوان شوی دی چې زه به تا ته څه ووایم چې ډېر کم یې دغه 2.5 لکو روپو تاوان به شوی. زمونږ د غریبو خو دغه سلک ډېر اساسي لیکن په هغه تاوان داسې نه یم چې زما دا 2 بچي دي، یو دا دی د دومرې دي دواړه 2 میلیونه دي، دا مې ګاونډي دی هغه، او زه په خپله زما دا زندګي ده او دغه مې کاروبار دی. کور خپل دی که په کرایه؟ کور خپل دی جي، خو لیکن کډه او کار رواج چې کوم چلیږي هغه په تعاون د دې خلکو چلیږي. لکه خپل زما څه خپل نه وسایل شته، نه روزګار شته، نه کار شته، نو دغه ځای کې ناست یم او دغه دی چې کور خپل دی. کوم مالداره خلک دی، کوم د حکومت خلک دی، مونږ هغو ته ویو چې تاسې د دې سیلاب ځپلو خلکو سره امداد وکړئ، تعاون وکړئ، مرسته وکړئ او د دوی سره چې څه څونه وکېږي نو دونه وکړئ. ټیک شو جي، ډېره زیاته مهرباني. حاجي صاحب خبرې هم تاسو واورېدې چې تاوان شوی دی، دې نه انکار نه کېږي، خو چراغ صاحب ته به یو ځل بیا راوځو. چراغ صاحب کې الله تعالی داسې خوبۍ یې ښودلي، هر انسان کې الله تعالی جدا جدا خوبۍ یې ښودلي.
نو چراغ صاحب د خوندورې شاعرۍ سره سره د خوږې زمزمې سختن هم دی، د خوږې غاړې سختن هم دی. چا چې د خپل خوږ ترنم هنګۍ د پښتونخوا په سردرو خورې کړي دي. نو چراغ صاحب زه خو یم چې د دې غمونو د دنیا نه لږ واوړو او ځان په خپله لږ شیان ته خوشحاله کړو. نو څه دې خیال دی؟ بالکل ټیک دی. ټیک دی جي. دې مینهوالو سره یو کلام شریک کړه، توکل په خدای. یا د سوات سینده زه چې کله تماشې له درځم، هی تماشې له درځم، درنه مې زړه بد وي چې ستا ارتې سینې له درځم او سینې له درځم. ستا په ټانګونو کې جامې مې د بچو پرتې دي، ستا په ټانګونو کې جامې مې د بچو پرتې دي. زه به په کوم زړه د یادونو مقبرې له درځم، هی مقبرې له درځم. یا د سوات سینده زه چې کله تماشې له درځم، تماشې له درځم. خدای دې په لاسو خپوره ټول کا بې اثرې دې کړما، خدای دې په لاسو خپوره ټول کا بې اثرې دې کړما. خپې مې دې ماتې شي چې ستا خواته دمې له درځم، هی او دمې له درځم. یا د سوات سینده زه چې کله تماشې له درځم، هی تماشې له درځم. په غاړو غرونو کې د پیغلو لوپټې پرتې دي، په غاړو غرونو کې د پیغلو لوپټې پرتې دي. احساس مې وجني چې زه دغې نظارې له درځم، هی نظارې له درځم. یا د سوات سینده زه چې کله تماشې له درځم، تماشې له درځم. په هر منظر کې د بشرې د شهیدانو وینم، په هر منظر کې د بشرې د شهیدانو وینم. په کومو سترګو به د حسن نندارې له درځم، نندارې له درځم. یا د سوات سینده زه چې کله تماشې له درځم، تماشې له درځم. هر چپه دې د ندیم د بچو سر ته خیجي، هر چپه دې د ندیم د بچو سر ته خیجي. ډېر ګیله مند یما یو ورځې به ګیلې له درځم، هی او ګیلې له درځم. یا د سوات سینده زه چې کله تماشې له درځم، تماشې له درځم. ډېر ښه، ډېر الله، ډېر خوندور. جی مینوالو، تاسو د محترم ندیم چراغ صاحب او ندوي د ګاونډي حاجي صاحب خبرې هم واورېدې او د چراغ صاحب نه یو داسې یو غمځپلی نظم هم واورېدو چې د خوړ د سیند د دې نه تاره
اوبو نه یوه ګیله کړې ده. هیله ده چې ستاسو به خوښ شوی هم وي. زموږ دا خپرونه پای ته رسید. تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدرد ندیم چراغ صاحب او حاجي صاحب ته اجازه ورکوئ. ښاد آباد او بریالي اوسئ.